د دوشنبه ورځې لنډ او مهم خبرونه د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلي او غلو د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره وکتل. په دې ناسته کې د اسلامي امارت پر وروستیو ډیپلوماټیکو پرمختګونو د خپلواکۍ ارزونې وړاندیزونه او راتلونکي دوحې ناستې هراړخیزې خبرې وشوې. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د سرطان ناروغۍ سره د مبارزې په موخه د هیواد په ټولو زونونو کې د دې ناروغۍ د تشخیص مرکزونه جوړیږي. د لوړو زده کړو وزارت او چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو ویلي چې راتلونکي اونۍ کې به په ننګرهار پوهنتون کې د اقلیمي بدلون نړیوال کنفرانس ترسره شي. د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د جګړه ییزو ګډو زده کړو قومندانۍ څخه 1 ځوان منصوبین فارغ شول. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال غویاند حافظ ضیا احمد تکل وایي بیجینګ کې د اسلامي امارت لوی سفارت په چین کې میشتو افغانانو لپاره د پاسپورتونو په ویش لړۍ پیل کړی دی. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي چې د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له مسؤلینو سره د نایب آباد سټیشن څخه د توکو د انتقال د پیل په موخه له ازبکستان نه د 8 کسیزه تخنیکي ټیم د راتګ او دغه ټیم ته د ویزو اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړي دي. د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر ملا حمیدالله اخوند د افغانستان لپاره د ایران له سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قمی سره په لیدنه کې د اړخیزه ترانسپورتي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د مالیې وزارت وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته په ټولو دولتي ادارو کې له فساد سره جدي مبارزه شوې چې له امله یې د ملي بودیجې د لګښت په برخه کې د فساد کچه 0 شوې ده. په ننګرهار ولایت کې د پسرلني نیالګیو کینولو لړۍ پیل شوه. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږ کال د دې ولایت په دولتي او نادولتي قوریو کې 15 میلیونه ثمر لرونکي او بې ثمره نیالګي تولید شوي دي چې د کینولو لړۍ یې پیل شوه.